کرکټ نړیواله شورا وایي د افغان کرکټ لوبډلې په نوملړ کې دا درې ټکي د حیرانتیا وړ دي. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. که چېرته ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي، زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ. موږ هره ورځ د کرکټ تازه او په زړه پورې مطالب خپروو. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د اپریل پر 22مه نیټه د لوبډلې اعلان خپور کړ او درې ټکو ته اشاره وکړه چې په وینا یې د حیرانتیا وړ دي. لومړی ټکی: تجربه کاره او له ستونزو سره لوبېدلی او بریالی لوبډلمشر اصغر افغان نسبت کم تجربه لوبډلمشر ګلبدین نایب تر لوبډلمشرۍ لاندې لوبېدل د حیرانتیا وړ ټکي دي. دوی وایي اصغر افغان د افغانستان لپاره بریالی لوبډلمشر و او د اصغر افغان په لوبډلمشرۍ کې شاوخوا 50 سلنه د ورځنۍ لوبې افغانستان ګټلي. خو اوس ګلبدین نایب په یو شاهکاره پرېکړه کې لوبډلمشر اعلان شو چې دا د نړیوالو ته د حیرانتیا وړ خبره ده. په ورځنیو لوبو او نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره د هیټر لوبغاړي وراچول او د افغان لوبډلې اوپننګ پیلول د حیرانتیا خبره بولي. دوی د حضرت الله زازي نوم یاد کړی. حضرت الله زازي د افغانستان د شپږیزو ګریسګیل بولي. شل اوریزو لوبو کې خورا خطرناکه توپوهنه کوي، خو یو ورځنیو لوبو کې د اوپننګ په توګه د ده راتګ د حیرانتیا وړ خبره ده. حضرت الله زازي چټک او هیټر توپوهونکی دی. داسې توپوهونکی نورو لوبډلو په منځنۍ برخه کې د هیټ کولو لپاره راوباسي، خپل رن ریټ پرې جوړوي او د لوبې د پای ته رسولو لپاره یې ساتي، لکه څنګه چې هندوستان کې ایم ایس ډوني، لکه څنګه چې انګلستان کې جوس بټلر، په اسټرالیا کې ګلین ماکسویل او یا هم ویسټ انډیز کې کرن پولارد او انډري رسل دي. د کرکټ نړیواله شورا د شاپور د دران په نه اخیستلو او د حمید حسن په اخیستلو سره حیرانتیا ښيي. دوی د 2015 کال نړیوال 50 اوریز جام لوبو ته اشاره کړې. شاپور د دران په هغه جام کې تر ټولو زیاتې ویکټې اخیستې وې. نوموړي په هغه جام کې 14 ویکټې ترلاسه کړې وې. اوس شاپور په سکواډ کې نه دی اخیستل شوی او حمید حسن شامل شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي دا پریکړه اوس شاپور د دران په سکواډ کې نه دی اخیستل شوی او حمید حسن شامل شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي دا هغه پریکړه ده چې خلک یې حیران کړي دي. د کرکټ نړیوالې شورا د محمد نبي، راشد، موجب نومونه یاد کړي او دوی یې د افغان لوبډلې لپاره اغیزناک لوبغاړي بللي. ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ، ضروري سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګونګري نشان ووهئ. ډیره مننه. د خدای په امان.